جشن عید میلاد النبی دا سنت یا بدعت دی. عید میلاد النبی موږ له جوړول پکار یا جوړول نه دي پکار. دا یقیني طور پر ډیره مهمه او ضروری ویډیو دا، یو ډیر مهم پیغام پدې کې ټول امت مسلمه دا زور کول غواړم، ځکه چې زمونږ دا چې کوم خبره ده، دا چې کوم پیغام دی، د دې تعلق زمونږ اساس سره دی، زمونږ اساس د عقیدې سره دی، زمونږ اساس د دنیا د آخرت سره دی. ځکه چې کله د ربیع الاول میاشت راشي نو د ربیع الاول په میاشت کې یو عجیب کیفیت دی. بعض خلک چې کوم د عید میلاد النبی جوړي او غو دا اظهار کوي چې بای موږ عاشقان رسول او چې کوم خلک عید میلاد النبی نه جوړي دا چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت نه کوي، دا ګستاخی رسول. نو یاد وساتئ په دې حواله سره غوګونه کولاو کې چې موږ نه پک سبا کار دا عید میلاد النبی جوړول پکار یا نه دی پکار. موږ تاسو ظاهره خبر ده کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، موږ د دې کلمې پابند یو. چې کوم دین کوم مذهب رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل موږ د هغه پابند یو. نه دا چې موږ په 14 صدې کې 15 صدې کې یا د هغې نه بعد یو عام خلک راولګي په دین کې یو نوې شی ایجاد کې موږ بیا په هغې باندې عمل کوو، هغې ته دین وایو. یاد وساتئ په دې حوالې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله دا آیت نازل شو اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم اسلام دینا، الله حضرت فرمایي چې نن پرننۍ ورځ چې کوم دی ما چې کوم دی تاسو باندې چې کوم دی دین کامل نه بلکې اکمل کو او تاسو لپاره دین اسلام چې کوم دی ما خوښ کو. نو د هغې نه بعد ظاهره خبره ده دین مکمل نه بلکې اکمل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کوم الله رب عزت امانت ورکو د دین اسلام په شکل کې هغه صحابه ته ورسو او د هغې نه بعد بیا ظاهره خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مقصد د دنیا ته راتلو هغه بیا ختم شو. بیا د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ، دین او اسلام مکمل شو. بالکل چې کوم شی جایز هغه جایز، چې کوم شی حرام هغه حرام شو، حلال حرام جایز ناجایز دا ټول موږ ته وخو او بیا د دنیا نه تشریف یو. او نو په دغه ټیم کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا صفر مایل چې دا دین خو ظاهره خبره ده مکمل شو. لیکن دا سینه چې زما د دونه بعد څنګه چې يهوديانو یا عیسایانو خپل دین چې کوم د مذهب بدل کړل دا سی بنه کوي، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي کل محدثه بدعه، په دین کې هر نوې شی چې کوم دا بدعت دی، کل بدعت ضلاله او هر بدعت چې کوم دا گمراهی ده، کل ضلاله فی النار، او د هر گمراهی چې کوم ټکانه دغه څه دی جهنم دی. لہذا په دین کې نوې شی ایجاد کول دا بدعت او د بدعت چې کوم دا گمراهی ده، گمراهی چې کوم ټکانه دغه جهنم دی. وبل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، چې څوک زمونږ په دین کې په دین اسلام کې یو نوې شی ایجاد کړي چې هغه د دین حصہ نه وي، هغه د دین نوم ورکړي چې دا دین دی دا ثواب دی، فهو رد، نو دا سي عمل مردود دی د الله رب العزت. لہذا موږ تاسو د دې پابند چې کوم عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دی کم ثابت نه دی. نو موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې داغه چې کوم میشن او داغه چې کوم طریقه وا موږ د هغه پابند دي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت کې به 73 فرقې جوړ شي، په هغه کې به د ټول جهنم ته صرف یو فرقه به جنت ته ځي. صحابه ورز کې د الله رسول هغه به کومه فرقه وي؟ آپ صلی الله علیه وسلم فرمایي ما انا علیه و اصحابي، چې کوم خلق زما په طریقه وي زما د صحابه په طریقه باندې وي نو دوی به جنت ته ځي، باقي چې ټول دي د جهنم ته ځي. لہذا موږ تاسو ته کامیابی غواړو، نو موږ په کار در چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عمل ثابت دي د صحابه عمل ثابت دي هغه به اختیار د هغې نه علاوه موږ تاسو ته اختیار نه دي چې موږ په دین کې کمی زیادتی وکړو. دغه حواله سره ما تاسو ته حدیثونه مخې ته بیان کړو او کچري موږ داسې شروع کو چې څنګه يهوديان او عیسایان خپل چې مذهب دی بالکل بدل کړل، دغه شانتي رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دین کوم مذهب راوړل دین اسلام دا به یقیني طور پر دا بدل شي. نو عید میلاد النبی یقیني طور پر عید چې کوم دا اسلامي اصطلاح ده اور اسلامی اصطلاح کی اسی خو په عربی کې چې کوم د عید ویل کېږي هر خوشاله ده، لیکن اسلامی اصطلاح په حواله سره عید چې کوم دی دا دو دي صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دین او مذهب کوم دین او مذهب او اسلام چې راوړل نو په هغه کې عید سودی اختری سودی دو دي، یو عید الفطر او عید الاضحى. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دین او مذهب راوړل چې کوم کامل بلکې اکمل شوی دی او د هغه نه بعد بیا چاته د اختیار نه چې دریم عید چې هغه کې شامل کړي. تاسو په یقین سره وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی 63 کال عمر 63 کال عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شرط د اختر جوړ کړل نه دی جوړ کړل. سنت اور بدعت هم دغه دی ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټیم کې یو شی موجود دی، یو کار موجود دی، یو عمل موجود دی، لیکن دا غینه باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل ونه کی او بیا رسول چې کوم د خلک عملو کې نو دغه د بدعت ویل کېږي. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدائش شوه په ربیع الاول باندې، په دې کې بیا اختلاف دی لیکن چلو ومنه. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم عید جوړول شو، اختر جوړول شو، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی جوړ کړل. بیا د هغې نه بعد نه حکم ورکړل صحابه ته چې تاسو جوړ کړئ، صحابه ته حکم نه دی ورکړل. د هغې نه بعد صحابه کرام چې د ټولو نه غټ عاشق رسول
نن سبا کې وسلو چې عاشق رسول د صحابو نه غټ عاشق رسول دی روز زمين ته نه دی راغلی هغه نه دی جوړ کړي عید میلاد النبی هغه بس سمجھ کې دا خبر نه ده چې په دې ورځ باندې اختر جوړول لیکن د هغې نه بعد په 14 15 صدۍ کې یا د هغې نه بعد خلک راپاسي او عید جوړي چې یار دا یو عید دی او بلکې عید او عید دی د اختر چې کوم د ټول نه غټ اختر دا عید میلاد النبی دی یاد وساتئ دا په دین کې اضافه شو کنه شو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل خلاف عمل شو یا نه شو کچری دا یو جایز عمل وي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پټه شروع کړ یا به حکم ورکړ او که حکم نه ورکړ کبه کوم صحابه به عمل شروع کړ تابعین لیکن د هغه پټه کې د دې ثبوت نشته نو د دین دا معلومیږي چې دا صریح بدعت منګه تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین پابند لہذا منګه دا پکار نه ده چې د يهوديانو د عیسایانو په شان خپل دین مذهب بدل کو هغه کې نوې نوې بدعات ایجاد او کتري بدعات ایجاد کو نو په دغه حواله سره منګه تاسو ته ما تاسو ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث بیان کړو چې د بدعتي سړي چې ټکانه دغه جهنم ده لہذا کچري دا غواړي چې تاسو بیړه پاشي او تاسو چې د صراط مستقیم باندې لاړ شئ نو پکار دارا چې داسې بدعات او خرافات نه ځان وساتئ چې کوم عمل د الله رسول نه یا د صحابه کرام نه ثابت دي هغه زموږ لپاره حجت دی او کچري ثابت نه بیا داسې عمل چې کوم مردود دی فهو مردود داسې عمل د الله رب عزت په نزدیک چې کوم دی مردود دی نو بهرحال کم خلک چې دا عمل کوي دا کله بدعت دی په دین کې اضافه ده او چې کوم سره په دین کې اضافه کوي دا یقیني طور پر د داسې خلکو چې کوم ټکانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه جهنم دی بهرحال موږ له پکار دارا چې موږ تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه باندې کاربن شو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لکیر راو کاغلا او بیا چې کوم دی سیده طرف ته اخی طرف ته چپ طرف ته دوه طرف ته چې کوم دی وړي لکیر راو باسلی او وی فرمایلو دا سیده لار چې کوم دا زما لار وان هذا صراط مستقیم فتبعوا دا زما لار صراط مستقیم د پدی باندې ځي د دې اتباع وکړي او بیا چې کوم خې طرف ته چپ طرف ته چې کوم لکیر راو کاغلی وی فرمایلو چې دا د شیطان په لارې دي او په هر لار باندې شیطان ناس هغه خپل طرف ته چې کوم دی واس کې چې زما بلار راشي نو منګه تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم لار خو دلې دا چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وا د صحابه کرامو طریقه وا منګ له پکار چې په هغه باندې کاربن شو په هغه باندې زو ان شاء الله سیده جنت ته وځو او کچری ریس ورته زو د شیطان په لارې زو نو بیا یاد وساتئ چې دا سه بدعات او گمراهیانی د دې چې کوم ټکانه د بیا جهنم دی الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت منګه تاسو له هر قسم له بدعات او خرافاتونه زموږ تاسو حفاظت وکي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته